جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی د اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوان د نننی پریکړو یا نننی غونډې یا نننی وینا څو عمده ګټې افغانستان ته لري. یوه تر ټولو عمده ګټه دا ده چې د پاکستان انحصار څخه موږ راوځو. افغانستان په خپلواک ډول باندې تجارت ته ورخلاصیږي او هغه وسله چې د تجارت وسله ده دا د پاکستان له لاسه وځي د افغانستان خلاف. نو دا یوه تر ټولو لویه ګټه ده. دویمه ګټه دا ده چې افغانان به اوس خپلې بدیلې لارې لټوي او بدیلې لارې به له تاجکستان، ترکمنستان او ایران او د چابهار بندر له لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره لټوي. په تیر جمهوري حکومت کې دا هڅه شوې وه، ولسمشر اشرف غني دا هڅه کړې وه، خو له بده مرغه ډېر بریالی نه سو او پاکستان خطا کړه. خدای دې وکړي چې دا ځل طالبان پاکستان خطا نه کړي. بله ګټه به یې درېیمه ګټه به یې دا وي د دې چې هغه زهر چې د دوا په بڼه باندې له پاکستان راتل د هغوی مخنیوی به وشي. تر ډېر بریده پورې هغه ارقام چې موجود دي د افغانستان د روغتیا وزارت سره، د افغانستان د دفاع وزارت سره، د افغانستان له نورو روغتیایي سکتورونو سره، هغوی وایي چې په افغانستان کې دا وخت تر ټولو ډېر تلفات د پاکستاني دواو لخوا اوړي، د دغه اړخ اوړي. نو د دې دوا مخنیوی به وشي، دا کچه به راټیټه سي او دغه تجارت چې د افغانستان د پاکستان دپاره تر ټولو اسان ځای و، د دې بندېدل به د پاکستان اقتصاد ته ځواکمنه ضربه ورکړي. په کال کې شاوخوا 1.7 ارب ډالر فکر کوم په تیر کال کې دا تجارت دوی صادرات کړي وو، افغانستان ته مواد رالیږلي وو، تجارت یې کړی، دا پیسې ګټلې وي او زموږ له خوا څخه چې کله د تجارت وخت راشي دوی پر موږ باندې دروازې بندوي. نو تر ټولو مهم اړخونه یې دا دي، خو شرط دا دی چې دا فیصلې عملي سي. یا پاکستان د اشرف غني په څیر دوکه ورنه کړي لکه اشرف غني ته چې دوکه ورکړله پاکستان دا اشرف غني دا کار کاوه او تر کومه بریده پورې طالبان عملي کوي، تر کومه بریده پورې طالبان و دې خبرې ته ژمن دي. د طالبانو څخه خو یوه تر ټولو لویه ګیله دا موجوده ده چې خبره وکړي او بیا یې عملي کوي نه. ځکه یې وایم چې دغه زنداني عسکر، د پاکستاني عسکر چې دوی نیولي وو، د ټولو میډیا د ټولو خواخوږو په حکومت کې دننه د ټولو کډیو غوښتنه دا وله چې دا ښکاره د مطبوعاتو په وړاندې ور وسپارئ چې د افغانانو غرور هم پر ځای سي او دغو شهیدانو غرور هم پر ځای سي چې وینه یې پر ډیورنډ باندې توی کړې وله او نړۍ ته دا معلومه سي چې د دې اټومي ځواک عسکر دا چې موږ ژوندي راوستلي دي، یو نه د دوه نه دي درې نه دي او دا له موږ سره بندیان دي، اوس یې په عزت ورسپارو، په غاړه کې ګلان هم راچو. له دې ور اخوا ته دا کار ونه سو، ژمنې وسولې، طالب چارواکو ژمنې وکولې چې دا کار به همداسې کوو، خو د قطر او ترکیې په منځګړیتوب یې له بده مرغه دا کار ونه کړ او دا کسان یې پټ ور وسپارل او پاکستان په بدل کې ژمنه ورکړې اوس دوی به پر ډیورنډ کرښه ټولې دروازې خلاصي. پاکستان ژمن هیواد نه دی، نو بار باید د دوی په ژمنو باندې غلط نه سو، بار باید د دوی ژمنې باپیزه باید وګڼو. باور نه دی په پکار. ملا برادر خوند وایي که پوخ ضمانت راکړي، ملا برادر خوند دا پوخ ضمانت یې اشرف غني ته هم ورکړی و، دا پوخ ضمانت یې حمید کرزي ته هم ورکړی و. حمید کرزي وویل چې که د هندو د پاکستان جګړه سي زه به د پاکستان سره درېږم. تر دې نور یو ولسمشر پاکستان ته څه ووایي. خو د دې ټولو شانو باوجود پاکستان ژمن هیواد نه دی. نو موږ ته بدیلې لارې پکار دي. دا ډېرې شی فیصلې دي د افغانستان د تجارت، د افغانستان د پرمختګ، د افغانستان د بهبود او د خپل دشمن د وهلو او ځپلو لپاره چې موږ یې وکړو او موږ یې عملي کړو. نو د یو داسې افغانستان په هیله چې خپلې فیصلې عملي کړای سي او تر ډېره بریده پورې وکولای سو چې خپل هیواد پر خپلو پښو ودرو. شاده باد او بریالي اوسئ. میرویس افغان تر بلې لاندې ویډیو پر لویه لاس پاري. ژوند